قدرمانو دوستانو سلامونه د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. چتريو د خلکو په ژوند کې ډېره کارول کیږي. د چین د فوجین ولایت د جینجیانګ ښار دونشي ارکداري د چین د چتريو د مرکز په نوم یادېږي او په نړۍ کې له هرو څلورو چتريو یوه یې په همدې ارکداري کې تولیدېږي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې تاسو ته د دونشي ارکداري کې د چتريو د تولیدي چارو د پرمختګ حالت در وپېژنم. دونشي ارکداري په چین کې د چتريو او اړوندو تولیداتو د جوړولو او صادرولو ډېره لویه اډه ده او د چتريو د تولید کارانې اندازه یې 480 میلیونو او ارزښت یې کابو 14 میلیارډو ینو ته رسیږي. په دغې ارکداري کې تولید شوی چترۍ څه باندې 180 هیوادونو او سیمو ته صادریږي. د تېرې پېړۍ په 8مې لسیزې کې د چتريو تولیدي چارې په دغې ارکدارۍ کې رامنځته شوي دي. د تېرې پېړۍ تر 9مې لسیزې پورې له پرزو څخه تر چتريو پورې له کارخونو څخه تر لویو پیمانه لرونکو فابریکو او له یوې تصدۍ څخه د تصدیو تر ټولنې پورې یې چارې او تولیدي ځنځیر غوره او بشپړ شوی دی. دغه ارکداري په 2003 کال کې د چین د سپکو صنایعو فدراسیون او د چین د ورځنیو توکو د صنعتي ټولنې لخوا د چین د چتريو د مرکز په نوم ټاکل شوی ده. په غین وخت کې ځایي تصدیو د چین د اصلاحاتو او ورخراسون د تګراري په رڼا کې په نورو هیوادونو او سیمو کې د خپلو برانډونو او چارو د جوړولو په هکله ډېرې پانګې اچولي او د روسیې، امریکا او جاپان په شمول ډېرو هیوادونو کې یې نمایندګۍ آبادې کړي دي. اړوندو تصدیو په 2020 کال کې د چتريو د ډنډو د تولید له لاسو نه زیاتو مرحلو کې د کارګرو پر ځای د ماشینونو د کارولو په هکله له پوهنتونونو سره همکاري کړي او په همدې ساحه کې یې لومړی بې کارګره کارخونه جوړه کړې ده. وروسته تر دې په دغې ارکدارۍ کې ډول ډول ځیرک ماشینونه او تجهیزات په کار اچول شوي او د چتريو د تولید عصري چارې یې د چټک پرمختګ په حال کې دي. اوس په دغې ارکدارۍ کې د چتريو د تولید 415 تصدۍ شته او د امتیاز حق لرونکو تولیداتو قسمونه یې 1350 ته رسیدلي چې هر تصدۍ یې په منځنۍ توګه 3 قسمونه لري. دا نه یوازې د چتريو د تولیدي چارو نوښت پیاوړی کولی بلکې د چیني او بهرنیو مشتریانو اړتیاوې هم پوره کولی شي. محترمو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.